طالبانو له لوري حکومت ته ملا ماتونکی پیغور. طالبانو افغان حکومت ته نن د تازه خپرو شوو معلوماتو سره سم پیغور ورکړ. نن د اطلاعاتو روز ورځپاڼې هغه راپور خپور کړ چې ښایي د ولسمشر غني نږدې کسان او مشاورین هر کال په میلیونونو افغانۍ په یو او بل نوم وهي. د اطلاعاتو روز د ورځپاڼې د راپور په بنسټ یوازې تیر کال وحید عمر د ولسمشر مشاور د افغانستان د بانک څخه 10 میلیون افغانۍ ویستلې دي. وحید عمر دا پیسې د کور د کرایې او نورو خرچو لپاره د ولسمشر غني په لاسلیک اخیستې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په دې خپاره شوي راپور کې د نورو ګڼو دولتي چارواکو په هکله هم معلومات ورکړي چې ډیری د ولسمشر مشاورین دي او د میاشتې تر 1 میلیون هم ډیرې روپۍ ورته اشرف غني منظوري کړي دي. طالبانو د دې راپور د خپرېدو سره سم غبرګون وښود او حکومت ته یې وویل چې د لاسته راوړنو په بهانه غواړي خپل د میلیونونو غلاوې د تل لپاره وکړي.